نن موږ د کاربوهایډریټو په اړه خبرې کوو چې ستاسو د بدن او دماغ اصلي تیل دي. دا ماده ستاسو عضلاتو ته انرژي ورکوي ترڅو په تمرین کې قوي پاتې شئ. خو پام وکړئ چې ټول کاربوهایډریټ یو ډول نه دي. موږ دوه ډوله کاربوهایډریټ لرو، ښه او خراب. ښه کاربوهایډریټ هغه دی چې بدن ته په ارامه توګه انرژي ورکوي او تاسو د ډېر وخت لپاره موړ ساتي. دا مواد په نسواري وریجو، اوربشو او بشپړ غنمو کې موندل کیږي. همدارنګه لوبیا، نسک، نخود او کچالو د ښو کاربوهایډریټو غوره سرچینې دي. شنه سبزیجات او تازه مېوې هم ستاسو د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي. خو خراب کاربوهایډریټ هغه دی چې ستاسو د وینې شکر په چکۍ سره پورته کوي او بیا مو ژر ستړي کوي. سپینه ډوډۍ، سپینې وریجې، بوره او خواږه مواد له دې ډلې څخه دي. کیکونه، شیریني، د غاز لرونکي مشروبات او فاسټ فوډ ستاسو روغتیا ته زیان رسوي. د یو عادي انسان لپاره د ورځې نږدې 2.5 ګرامه کاربوهایډریټو ته اړتیا ده. خو د ورزشکارانو لپاره د اندازه د هغوی د تمرین په ډول پورې اړه لري. هڅه وکړئ خپله ډېره انرژي له طبیعي او پیچلو کاربوهایډریټو څخه ترلاسه کړئ. د خرابو کاربوهایډریټو پر ځای میوې او مغزیات وکاروئ. خپلې انرژۍ ته پام وکړئ ترڅو تل فعال او روغ پاتې شئ. دا معلومات له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.